ګرانو زده کوونکو د ریاضي بله جلسې ته ښه راغلاست. موږ په تېره جلسه کې د اولیه او مرکب اعداد په اړه باندې خبره وکړله. په دې جلسه کې موږ د مضرب او قسم په اړه باندې خبرې کوو. راځئ ګرانو زده کوونکو چې خپله درس ایمون عنوان څه ده؟ قسم او مضرب ده. قسم او مضرب. ګرانو زده کوونکو د یو عدد ضربي اجزاوو ته د هغه عدد قسم ویل کېږي. د مثال په توګه 15 یو عدد دی. تاسو پوهېږئ ګرانو زده کوونکو موږ مرکب عدد ولوستل چې 15 یو مرکب عدد دی. یو عدد خو دې څه ډول عدد دی؟ مرکب عدد دی. څه دا مساوي کېږي کله چې 15 3 سره ضرب شي څو کېږي؟ 15 کېږي. یعنې د یو عدد ضربي اجزا دلته د 15 ضربي اجزا چې شی د 15 او 3 دي. یعنې د یو عدد ضربي اجزا ته د هغه قسم ویل کېږي. دغه مثال ده چې 15 مساوي کېږي 15 ضرب د 3 یعنې کله چې 15 3 سره ضرب شي 15 کېږي. ضرب هغه عدد دی چې د دوه عددونو د محصول پیل ده. یعنې څه معنا؟ یعنې 15 سره 3 سره ضرب شي پیل یې څه کېږي؟ 15 کېږي. نو دغه 15 خپله مضرب ده. 15 مضرب ده. 15 او 3 سیدي قاسمونه دي. یعنی ضرب هغه عدد دی چې د دوه عددونو د محصول پیله ده او د هر یو څخه پورته یو له ذکر شوي اعدادو څخه په بشپړه ډول تقسیمیږي. د مثال په توګه 12 دي خپله یو مرکب عدد دی. څه د دې قسمونه څه دي؟ 4 ضرب د 3. 4 سره 3 سره ضرب شي څو کېږي ګرانو زده کوونکو؟ 12 کېږي. یعنې موږ قسمونه څه دي؟ 4 او 3 دي او مضرب څه ده؟ 12 دي. ایمون بله موضوع چې ده لویه مشترکه قسم پیدا کول دي. دا تر ټولو لویه عدد دی چې د دوه یا د ډېرو اعدادو په ورته وخت کې د تقسیم کېږي. د مثال په توګه په ورکړل شوي مثال کې د 24 او 26 اعدادو تر ټولو لویه مشترکه قسم موږ پیدا کوو. 24 او 26 موږ دوه عدد لرو. یو 24 په نظر نیسو یو 26. ګرانو زده کوونکو 24 او 26 دواړه څه دي؟ مرکب عدد دي. دا موږ په لویه مشترکه قسم د 24 او 26 ترمنځ موږ پیدا کوو. اوله دا تجزیه کوو لکه چې موږ مخکې په اولیه اعدادو کې ولوستله چې مرکب عدد څرنګه تجزیه کېږي. دلته هم همدغسې تجزیه ترسره کوو او لویه مشترکه قسم پیدا کوو. دلته راځو په دې باندې لکه په دوه باندې څه تقسیم شي څو کېږي؟ 24 په دوه باندې تقسیم شي 12 کېږي. اوس دا هم په دوه باندې تقسیمیږي 12 په دوه تقسیم شي 6 کېږي. بیا هم په دوه تقسیمیږي 6 په دوه تقسیم شي 3 کېږي. 3 په 3 باندې تقسیم شي 1 پاتې کېږي. اوس راځو په 26 باندې. 26 هم موږ تجزیه کوو د 2 څخه شروع کوو. په دوه باندې څه تقسیم شي څو کېږي؟ راځو دلته 26 تقسیم پر 2 باندې اختصارو یو څه 2 سره ضرب شي 2 کېږي. 18 2 سره ضرب شي کېږي 26. لیکو 18. دا بیا هم په 2 باندې تقسیمیږي. اوس چې موږ 8 په 2 تقسیم شي 9 پاتې کېږي. دا بیا په 3 باندې تقسیموو. 9 په 3 باندې تقسیم شي 3 پاتې کېږي 0. دا په څه معنا ده؟ دلته راځو موږ مشترکه قسم نیسو. یعنې د 24 او 26 ترمنځ عدد څو شو؟ 24 مساوي کېږي 1 2 3. یعنې 2 په توان د 3 ضرب د 3 شوله. او دلته راځو 26 ته 1 2 یعنې 2 په توان د 2 ضرب د 3 په توان د 2 شوله. په دې کې چې شی مشترک ده ګرانو زده کوونکو؟ اول ګورو دواړه قاعدې مشترک ده یعنې د 2 څخه یو اخلو. ښه ځیر شي ګرانو زده کوونکو. دلته 2 څه دي؟ توان یې 2 دی او دلته پورته څه 24 دي د 2 توان 3 دي. نور موږ ټیټه توان نیسو. څو نیسو موږ؟ 2 نیسو. ضرب دی. دلته وګورئ 2 نورې هم مساوي دي 3. خو پورته وګورئ د دې توان یو ده خو د لاندینی د 26 توان هغه د مضرب څه دي؟ توان یې 2 ده. نور موږ یو نیسو. دا مساوي کېږي 2. اوس خلاصه کوو 2 سره ضرب شي څو کېږي؟ 4. 4 اوس 3 سره ضرب څو کېږي؟ 12.
یعنی داسې ویلی شو مونږه چې مونږ د 24 او 36 مضارب چې دي هغه مشترک قسم یې څه ده عبارت له 12 څخه دي. یعنی 24 هم په 12 باندې مکمله تقسیمیږي او 36 هم په 12 باندې مکمله تقسیمیږي. اوس راځو د عددونو لویه مشترکه قسم پیدا کول. واحده تجزیه. لومړی موږ هر عدد تحلیل کوو او د مشترکه فکتور څخه هغه عدد غوره کوو چې د دې عددو په مضرب کولو سره تر ټولو لویه مشترکه قسم ترلاسه شي او موږ غیر عامه فکتورونه له پامه غورځوو. یعنې څه معنا؟ دلته هم موږ دوه عدد په نظر نیسو، 24 او 36. 24 داسې موږ مخکې تجزیه کړله څو شله په دوه باندې تقسیمو کېږي 12 په 2 تقسیم شي کېږي 6 په 2 تقسیم شي کېږي 3 په 3 تقسیم شي کېږي 1. اوس راځو 36 ته. دا په 2 تقسیمو کېږي 18 په 2 بیا تقسیم په 9 کېږي بیا په 3 تقسیمو 3 پاتې کېږي 3 په 3 تقسیم شي 1 پاتې کېږي. یعنې داسې لیکو چې مونږ د 24 قسمونه چې دي څو دي 2 په توان د 3 ضرب د 3 ده او د 36 مساوي ده 2 په توان د 2 3 په توان د 2. نو دلته مونږ چې GCF پیدا کوو GCF یعنی د عددونو لویه مشترکه قسم پیدا کوو. دغه نښه د عددونو لویه مشترکه قسم منتخب څه دلته اخلو دوه قاعده یو شان ده ګورو پورته د کوم قاعده کوچنۍ ده د لاندنۍ یعنې د 36 دوه اخلو ضرب د 3 پورته ګورو د 24 د 3 توان یو ده 3 اخلو. نور GCF څه مونږ پیدا کوو 2 سره ضرب شي 4 کېږي 4 سره ضرب شي 12 کېږي. یعنې د عددونو لویه مشترکه قسم 12 دی. د عددونو کوچنی مضرب پیدا کول. اوس برعکس ته راځو. هغه وخت مونږ لویه مشترکه مضرب پیدا کول او اوس د عددونو د اعدادو کوچنی مشترکه مضرب پیدا کول ده. یعنی واحده تجزیه ده. لومړی موږ هر عدد تحلیل کوو او بیا د ضرب فکتورونو څخه هغه عامه فکتور غوره کوو چې تر ټولو لویه ځواک لري او په غیر معموله فکتورونو سره هم ضرب کوو کوم چې د اعدادو محصول دی. بیلګې ته راځو. دلته مونږ یعنې مونږ د عدد کوچنی مشترکه مضرب په LCM باندې مونږ ښیو. د کوم عدد مونږ پیدا کوو د 12 او 18 مونږ پیدا کوو. 12 مونږ تجزیه کوو لیکو 12 کله چې مو تجزیه کړله په 2 باندې کېږي 12 په 2 تقسیم شي 6 کېږي 6 په 2 تقسیم شي 3 کېږي 3 په 3 تقسیم شي 1 پاتې کېږي. اوس راځو 18 ته. 18 مونږ تجزیه کوو په 2 تقسیمیږي 9 کېږي 9 په 3 تقسیمیږي 3 په 3 تقسیم شي 1 پاتې کېږي. اوس داسې لیکو چې مونږ 12 مساوي ده یو 2 دانې 2 دې داسې لیکو چې 2 په توان د 2 یعنې 2 په توان د 2 ضرب د یو دانې 3 لرو ګرانه زده کوونکو. دلته لیکو 3 لیکو 18 مساوي کېږي. دلته څو عددونه لرو مونږ 1 2 لرو لیکو 1 2 ضرب د 1 2 مونږ 2 دانې 3 لرو یعنې 3 په توان د 2 لیکو. یعنې په دې معنا چې مونږ عدد چې دي LCM یعنې د اعدادو کوچنی مشترکه مضرب چې په 12 او 18 باندې همزمانه تقسیمیږي کوم یو دي؟ دلته مونږ راځو نیسو 2 د 2 کومه توان جګ دي د 12 یعنې 2 په توان د 2 دي دا نیسو مونږ یعنې هغه غټه مضرب مونږ غټه قاسم مونږ نیسو.
اوس راځو ګورو درې په دواړه کې شامله ده ضرب د درې. اوس د کوم یو توان لوړ دی؟ د 18 توان لوړ دی نو دا دی زمونږ. درې په توان دی 2 نو زمونږ LCM مساوي کېږي 2 سره 2 سره ضرب شي 4 ضرب دی 3 سره 3 سره ضرب شي 9. اوس چې 4 9 سره ضرب شي څو کېږي؟ 18 کېږي. یعنې مونږ د اعدادو کوچنی مشترکه مضرب چې په 12 او 18 باندې مکمله تقسیمیږي په 12 او 18 باندې مکمله تقسیمیږي عبارت دی 18 دي. ګرانه زده کوونکو دا و زموږ د ریاضي نننۍ جلسه. تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو الله پاک ته سپارم. ښه وخت د خدای پامان.